یو ډیر افسوسناک خبر پروژه کې هم مسلمانان په قلاره کې نه ناستل او یو خاوند خپل ښځه چې مخکې طلاق کړې وه په ډیر بې دردۍ سره یې وژلې ده. دا مکمل واقعه سوه د تفصیل نه ځان خبرولو لپاره دا ویډیو تر اخره وګورئ. قدرمنو دا واقعه په بادامي باغ علاقه کې مخې ته راغلې ده چې خاوند خپله ښځه وژلې او دغه ښځه یې مخکې طلاق کړې وه. د دغه ښځې نوم خالده بیبي و چې د خپل مور پلار په کور کې اوسېده چې سرور خان د دې زوړ خاوند ورسره ملاوېدو له راغلی و چې بیا د دوی په منځ کې په څه خبره باندې تکرار شوی دی، خبرې ترخې شوي دي او خاوند تمانچه راایستې خپله طلاق شوې ښځه یې په بې دردۍ سره وژلې ده او په ډزو یې ویشتلې ده. د ښځې د وژلو نه پس چې کله پولیسو ته د خبر اطلاع شوې ده نو هغوی را رسېدلي خو مجرم د موقع د ځای نه تښتېدلی و او مړی یې مردخانې ته ورسولو. په موقع باندې چې پولیسو ته کوم شواهد په لاس ورغلي دي هغه یې خپله قبضه کې اخیستي او نور تفتیش شروع دی چې مجرم زر تر زره ونیسي او سزا ورکړي. خالده بیبي چې 40 کاله عمر یې لرلو او د څه کورني مشکلاتو په وجه باندې خپل خاوند سره طلاق شوی او کور یې وران شوی و، هغه نن سبا د خپل مور پلار په کور کې اوسېده. دا واقعه په بادامي باغ کې شوې ده او ویل کېږي چې دا د پاکستان لاهور سره نږدې علاقه ده. که هر ځای وي خو ټول مسلمانان یو. دا خلک دومره هم سوچ نه کوي چې ولې یو انسان بې ګناه قتل کړم، ځکه که هغه د ښځه هم وه خو اوس یې طلاق کړې وه او چې طلاق یې وشو نو په منځ کې تعلق هم ختم شوی و ځکه د دوی ترمنځ طلاق شوی و. نو داسې هیڅکله هم نه دي کول پکار چې یو انسان بغیر د ګناه او څه خطا ووژني. الله تعالی دې وکړي چې مجرم ته سخته سزا ورکړل شي، امین. دا ویډیو د کتلو مو مننه کوم. دا خبر او ویډیو تر همدې ځایه وه. زموږ چینل خان کلیک در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.